سریلانکا له پاکستان نه د شلوریزو لوبو لړۍ وګټله. بلخوا امو لوبډلې سپین غر ته په 13 منډو ماتې ورکړه. سلام ستړي مشئ، د سپورټ له ډګره دوه تازه خبرونه درته لرو. سریلانکا له پاکستان نه د شلوریزو لوبو لړۍ وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ په دویمه شلوریزو لوبه کې سریلانکا لوبډلې پاکستان ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره د 103 منډو هدف ورکړ. د پاکستان ټوله لوبډله 19 اورونو کې په 140 منډو اوټ شوه او لوبه یې د 15 منډو په توپیر سریلانکا ته وبایلله. د دې لوبې لړۍ لومړۍ لوبه هم سریلانکا ګټلې او په دې بریا سره یې دغه لړۍ هم وګټله. ټاکل شوې دریمه لوبه یې راتلونکي پنجشنبه ترسره شي. امو لوبډلې سپین غر ته په 13 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په دریمه لوبه کې امو نهنګانو لوبډلې سپین غر پړانګانو ته د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 133 منډې هدف ورکړ. امو لوبډلې ته توپوهنه کې فضل نیازي 49 او عثمان غني 33 نورو زیاتې منډې وکړې. سپین غر لوبډلې ته وفادار مومند او ظاهر خان 2 وکټ واخیستې. سپین غر پړانګانو لوبډلې په دغه لوبه کې هدف ته ځان ونسو رسولی. شلم اور کې ټول لوبغاړي په 144 منډو آوټ شول او لوبه یې د 13 منډو په توپیر وبایلله. درنو لیدونکو، که غواړئ چې له سپورټ له ډګر څخه تر ټولو ژر خبر شئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه زموږ ویډیوګانې در سره شیر کړئ تر څو زیاتو مینوالو ته ورسیږي.